په پېښور کې د جماعت اسلامي د ښځو څانګې د پټرولو او ډیزلو بیو کې د زیاتوالي په ضد احتجاجي ریلي وویسته. ګډونوالو له حکومته غوښتنه وکړه چې د تیلو بیې راکمې او پر عامو خلکو اقتصادي بار کم کړي. ریلي د هشنغرۍ چوک څخه پیل شوه او د جی ټي روډ له لارې د اشرف روډ تر سیمې ورسېده. په دې احتجاج کې ښځو، زده کوونکو او ماشومانو ګډون کړی و. د ریلي مشري د جماعت اسلامي د ښځو څانګې د خیبر پښتونخوا منځنۍ برخې مشرې حسینې کاشف، د پېښور ضلعي مشرې بلقیس حسین، مخکینو اسمبلو غړو عنایت بیبي او زبیده اقبال او صوبایي مرستیالیانو ناهید او عظما خاتون کوله. نن کوم د مذاکرې اهتمام شوی دی دا اصل کې صرف پېښور نه بلکې د پېښور نه تر خیبر پورې د ټولو عوامو او د ټولو خواتینو د زړه اواز دی، ځکه چې د مهنګایي د وجې نه اصل کې پټرول باندې ډلې وي، صرف نوم نه دی بلکې د هغې په نتیجه کې اوړه، چیني او غوړي او ټول څیزونه چې دی هغه ګران شي او زمونږ خلکو ته چې دی تر دې پورې چې ټماټر دومره ګران شي چې هغه خلک چې هغې به ټماټر او چټنۍ سره روټۍ خوړه نن هغې ته ټماټر نه میلاوېږي، هغې ته ټماټر نن 500 روپۍ کیلو میلاوېږي. نو دا خبره به په خپله باندې په دې باندې موږ احتجاج کوو او موږ حکومت پاکستان نه پر زور دا اپیل کوو، دا احتجاج کوو، دا مطالبه کوو چې پټرول چې دی زیات نه زیات 225 روپۍ لیټر کوي، ځکه چې زمونږ عام عوام چې دي هغه د موټر سایکل باندې ګرځي، زمونږ عام عوام چې دي په رکشو کې ګرځي او د هغوی باندې دی په ژوند باندې ډېر زیات لوی فرق پرېوتی دی. د هغوی په کورونو کې فاقې دي، د هغوی په کورونو کې چې دی هغه ډېر سخت مسایل دي او د ډپریشن مسایل دي او د دې ډپریشن شکار چې دي هغه زیاتره خواتین دي، ځکه چې یو ښځه چې ده، یو خاتون چې ده، هغه د سپور ټول نظام چې دی هغه چلی او د خواتین چې دی هغه د دې خبرې شکار شوي دي. نو ځکه نن مونږ د دې ټول عوام او د دې ټولو خواتینو د زړه اواز چې دی هغه جوړ شوي یو او مونږ نن راوتو. د اشرف روډ په سیمه کې جوړې شوې غونډې ته د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د منځنۍ برخې مشر عبدالواسع او د پېښور ضلعي مشر بهر الله خان اډوکیټ وینا وکړه. د جماعت اسلامي مشرانو دعا وکړه چې حکومت د ایران او اسرائیل د شخړې په پلمه د پاکستان پر بېوزلو خلکو اقتصادي بار زیاتوي. دوی وویل د پټرولو او ډیزلو بیې لومړی د 15 ورځو په حساب بیا 19 او اوس هره ورځ لوړېږي. چې سهار را پاسې نو د پټرول یو نوې قیمت او یو نوې اضافه په هغې کې شوې، د هغې اثر چې دی نو هغه صرف یو د پټرول نه وي، زموږ ټول ژوند چې کوم دی نو هغه څیز متاثره کړی، زموږ ضرورياتي زندګي ټول د ژوند څیزونه چې کوم دي د خوراک څیزونه په هغې باندې هغه منحصر دی او ورسره حساب کې ټول هغه څیزونه ګیس او بجلي چې کومه ده د هغې په دې بلونو کې او د هغې په قیمتونو کې چې دا ناجایزه اضافه کېږي نو د دې خلاف موږ راوچت شوي یو او موږ دا د تر هغې پورې به کینونه چې تر څو پورې دوی دا ظالمانه ټکسونه ټکس چې دا پته چې دوی زموږ نه کم اخلي د ټکس په شکل کې دا یې نه ختم کړي. مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د عامو خلکو ستونزې زیاتې خو د چارواکو مراعات یې لوړ کړي دي. جماعت اسلامي اعلان کړی چې د مرکزي امیر انجینیر حافظ نعیم الرحمن په غوښتنه به د اګست په 9 په ټول هیواد کې د احتجاج ورځ وي. د دوی په وینا پر موټروي او نورو مهمو لارو به یوازې امبولانسونو ته د تیریدو اجازه ورکول کیږي. د کیمرامین بي ارشد سره خالد نیاز، شال نیوز، پېښور.